مونږ غواړو چې رایګان شکل دوام توضیح کو. او برخو کې وړیا خدمات وړاندې شي. دا خدمات ستاسو د همدې یوې ورځې لپاره دي کنه دا به دوام ولري. ورزش او سپورت په برخه کې انکشافي برنامه او پروګرامونه لرو. وطنوال کولای شي چې راسي وړیا ډول باندې دلته معاینات وکړي. د وینې اهدا څومره اړینه ده په افغانستان کې. موږ په راتلونکي کې هم نورې برنامې لرو. څنګه د زړه کې چې وینه ورکړي وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د بخونکي او لازال خدای په سپیشل نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او د هیواد دغه باراني ورځې د خپل کورنۍ سره په خوښي باندې تیر کړئ. نن د پوري د میاشتې 18مه ورځ ده او د روغتیا نړیواله ورځ ده. موږ نن دلته راغلي یو. دلته ټاکل شوی ده چې د رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ له لوري دغه ورځ په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شي. ټاکل شوی ده چې په دغه لمانځغونډه کې مختلف صحي خدمات هم وړاندې شي. تاسو کتلی شئ چې زما شاوخوا دغلته ځینې ماشومان هم راغلي دي، د دې ترڅنګ ځینې هیوادوال هم راغلي دي چې دلته د صحي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته حضور پیدا کړی دی او همداشان ځینې رضاکارانه ټیمونه هم دلته موجود دي. تاسو کتلی شئ چې دلته په مختلفو برخو کې صحي خدمات وړاندې کېږي چې په دې کې د داخله ناروغۍ خدمات دي، همداشان د سترګو برخه ده، همداشان وړیا صحي بستی دي چې دلته به کوچنیانو ته لویانو ته وړاندې کیږي او همداشان نور برخې هم په دې کې موجود دي چې د فشار برخه ده او نور صحي خدمات هم ټاکل شوی ده چې وړاندې شي. د وینې د معاینې برخه نو بیا دلته چې موږ راغلو په دغه لومړیو کې دغلته موجوده ده او دغلته ځانګړې غرفه لري چې مختلف ډول معاینات به پکې ترسره کیږي او زموږ هغه هیوادوال چې ټاکل شوی ده چې نن ورځ دلته مراجعه وکړي. تقریبا د 300 په شاوخوا کې هیوادوال تقریبا دوی وړاندوینه کړې چې دغه هیوادوال به دلته په دغه معایناتو کې او همداشان په دغه غونډه کې لمانځغونډه کې شرکت کوي. همداشان که تاسو وګورئ ګلاني ماشومان هم راغلي دي، کوچني ماشومان هم موجود دي چې تقریبا 200 د ښوونځیو زده کوونکو ته دلته صحي بستي وړاندې کیږي چې دا به په ګډه سره ګورو. څو شېبې وروسته له خیره سره دغه لمانځغونډه پیلېږي او موږ هم ورځو په دغه لمانځغونډه کې ګډون کوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دلته په دې لمانځغونډه کې ولاړ یم او د دې لمانځغونډې یو تن رضاکار له ما سره په څنګ کې ولاړ دی. له دوی سره به خبرې کوو د دې غونډې د هدف په اړه باندې او دوی کوم سهولتونه او کوم صحي خدمات په نظر کې نیولي چې هیوادوالو ته به وړاندې کړي. السلام علیکم. ستړي مشئ. وعلیکم السلام. ستړي مشئ. خیر ست مخه په خیر. ستاسو نوم؟ زیارت منګل. زیارت منګل. ګورم دلته ډېر ستاسو ملګري راغلي دي. اساسي هدف د دې لمانځغونډې څه دی؟ مونږ څنګه چې تاسو خبرې یاستئ چې روز بین المللي صحت ده، همدغه شانته په دې بخش کې په دې ادي ګټه مونږ دې فرصت ته مونږ ګټه اخلو او غواړو چې مختلف بخشو کې په صحت کې خدمت وکړو. ودانې سکتور مونږ لرو، مثال د سترګو معاینات دي، د پوستکي معاینات دي، د وینې معاینات دي او نه تنه د په اخري کې بیا مونږ غواړو چې رایګان شکل دوام توضیح کو. بله یعنی تاسو هغه صحي کیټونه چې په نظر کې نیولې هغه هم د توزیع لپاره لري دلته؟ لري. مختلف غرفې مو جوړې کړې دي. د ما په خلاص کې دلته د وینې معاینات غرفه ده، پاس موږ غرفې جوړ کړې دي او تکونه دي د وینې ورکولو د څنګه ده، د پوستکو پاس څنګه ده، مختلف د سکتورونو موږ جوړ کړی دي. دا خدمات تاسو د همدې یوې ورځې لپاره دي کنه دا به دوام ولري؟ موږ نوې بنسټ یو نن دغه لومړی برنامه دی زموږ، مګر آینده کې ان شاء الله پلان لرو چې په ورزش بخش کې همدغه شانته په تدریسي بخش کې هم خدمت وکړو، مګر دا لومړنۍ برنامه ده.
د رحمان الله ګربز په نو وخت چې دغه بنسټ رامنځته شوی دی په نورو کومو برخو کې فعالیت لري تر اوسه پورې او که دغه لومړنی کار ده چې اوس نن په لار باندې چول شوی دی موږ رئیس صاحب ډاکټر صاحب په واسطه ډېر خدمت کوي او تب تلاش کوي چې مختلف سکتورو کې خدمت وکړي رحمان الله ګربز خیري بنسټ چې د لومړنی تمرکز د صحت ده به دین وروسته به موږ یتیمخانه کې هم غلرو اورفنیج او دوایو او د کې هم مختلف مثال اوس دغه یو شیبه مخکې دو درې ورځې مخکې موږ ته یو اطلاع راغلی چې یو اورفنیج ده د یتیمخانه ده چې اوبه ورته راغلي دي او دغه اوبه د پاکوالی دغه هر څه دغه موږ ترسره کړل او خدمت ورته وړاندې کړو خو خلای تاسو نور هم همت درکړي چې دغه خدمات ډېر هیوادوالو ته وړاندې کوي او هغه خلک چې واقع د هغې د توان وي چې هغه وکولی شي د هیوادوالو خدمت وکړي دغسې کارونه په لاره باندې واچوي او وشي کولی چې د هیوادوالو خدمت وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو هیوادوالو دا هم زموږ هغه ورور چې دلته په رضاکارانه ډول باندې راغلی او دلته د دې نمانځغونډې یو ګډونوال دی او غواړي چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي درنو لیدونکو ستړي مشئ دلته په همدې نمانځغونډه کې د لابراتوار برخې ته راغلی یم دلته زموږ یو ورور دی چې مصروف دی له دوی سره به خبرې کوو چې نن دوی کوم ډول میانات ترسره کوي او تر اوسه پورې میانات ترسره کړي دي او که نه السلام علیکم سلام وعلیکم السلام مهرباني تاسو کښېنئ راحت اوسیږئ څه حال دی شکر تاسو څنګه ښه ژوند مو بخیر تېرېږي الحمدلله تاسو ښه مننه خوشحاله اوسئ څومره خوشحاله چې په دغه نمانځغونډه کې د شرکت کړی دی او خدمات وړاندې کوي هیوادوالو ته ډېر زیات خوشحال یم او زموږ دپاره د ویاړ ځای ده چې په داسې غونډو کې شراکت کوو خپل وطنوالو ته خدمت کوو موږ د لابراتوار په بخش کې راغلي د نګیناسیا په نمایندګي نګیناسیا نړیوال روغتون په نمایندګي زموږ سره ډېر زیات معاینات کېږي دلته سی بي سي بخش ته چې په هغې کې مثلا موږ کمخوني او د وینې میکروب دا شیان معلومو ورسره زموږ سره کیمستري برخه ده چې هغې کې موږ مثلا د وینې کولیسټرول د وینې غوړ د ځیګر غوړ ورسره شکر د ځیګر معاینات پکې کوو همدارنګه نور د وینې ګروپ یا مثلا سی آر پي سودا شیان دا معاینات پکې معلومو نور ډیری معاینات دلته زموږ سره کېږي او وطنوال کولی شي چې راسي په وړیا ډول باندې دلته معاینات وکړي نن څومره هدف ټاکلی چې څومره معاینات باید تاسو ترسره کړئ انشاءالله موږ خو تر 200 نه زیات مریضان دپاره کوم سټاک چې دغه جمع راوړی ده نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې د دې نه هم زیات چې څومره وطنوال راغلي وي چې څومره ضرورت وي د معایناتو انشاءالله موږ اجرا کوو درنو لیدونکو موږ وګورو په اوس وخت کې په هیواد کې دغه د معایناتو برخه چې د ډېری هیوادوال ځینې وخت له ننګونو سره مخې خو دا د شکر ځای دی او ډېر د خوښۍ ځای دی چې په اوس وخت کې زموږ ورونه راځي او دغسې خدمات وړاندې کوي وړیا خدمات وړاندې کوي یا هم تخفیف په نظر کې نیسي دا هم یوه لویه لاسته راوړنه ده او ډېر د خوښۍ ځای دی خدای دې وکړي چې دغه سلسله لا هم دوام ولري ډاکټر صاحب محترم فقط یو پوښتنه درنه وروستۍ پوښتنه کومه دغه ډول پروګرامونه جوړول د نور لپاره څومره انګیزه ایجادولی شي یعنی داسې پروګرامونه جوړول یو ډېر ښه کار ده په دې سره به کوم اویرنس چې وي د مریضیو په باره کې هغه به زیات شي او خلک به خبر شي یعنی ډیری زموږ داسې خلک دی چې هغه د یو مرض په باره کې نه پوهېږي چې د دې نه زه سره کم مثلا بچم یو مثال مثلا تور زیړی یا سپین زیړی چې موږ افغانستان کې ورته وایي HbS/HCV چې ډېر عادي دي مګر د دې باره کې خلک نه پوهېږي چې موږ د دې نه سره کم ځان بچ کړو نو موږ وایو چې داسې کمپاینونه د ډېر شي داسې پروګرامونه د ډېر شي چې تر څو دغه ولس دغه خلک د دې نه خبر شي چې موږ د مرضونو نه سره کم ځان وساتو سره کم یعنی وقایه وکړو نو د دې لپاره که دغه کمپاینونه نور زیات شي نو زما په نظر دا یو ډېر ښه کار ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب الله مو آباد خوشحاله اوسئ مهرباني درنو لیدونکو دا هم ډاکټر صاحب چې اوس هم مصروف خو خیر بیا هم موږ ترېنه وخت وغوښته او ورته ومویل چې یو څه وخت باید موږ ته راکړي تر څو پورې ستاسې خدمات تر هیوادوالو پورې ورسوو تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره
درنو لیدونکو ستړي مشي له ما سره په څنګ کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ اجرایه رئیس ولاړ دی ډاکټر صاحب عنایت الله له دوی سره بغږیږو چې دغه غونډې اصلي هدف څه او د څه په پار باندې جوړه شوی او ټاکل شوی د چې دغه مانځغونډه کې کوم خدمات هیوادوال ته وړاندې. السلام علیکم ډاکټر. سلام په خیر راغلی، سلامت سئ، مننه. نننۍ غونډه د روغتیا نړیوالې ورځ مانځغونډې په پار موږ ترتیب کړې ده. په دې ورځ به زموږ موخه دا ده چې موږ حداقل هغه خپل ایماني وجداني رسالت ادا کړو او د یو خیریه بنسټ په موجودیت کې یعنی زموږ پښتون کې موږ وکولی شو هیوادوالو ته هغه خدمات چې زموږ او زموږ د خیریه بنسټ په هغې کې دي په وس کې دي هغه په وړیا توګه ورته ارایه کړو. په نننۍ لمانځغونډه کې به هیوادوالو ته اووه برخو کې وړیا خدمات وړاندې شي. د عمومي داخلي برخه کې ناروغان به راځي، دوی به معاینه کیږي، تشخیص کیږي، به وړیا درمل به ورته توضیح کیږي. او دویمه د سترګو برخه ده، بیا د پوستکي برخه ده یا جلدي برخه ده، د اطفالو برخه ده. او د دې ترڅنګ موږ تاسې شاید لیدلی وي ماشومانو ته وړیا صحي کیټونه یا بستې توضیح کړي. او د دې ترڅنګ موږ د وینې ورکولو کمپاین هم لرو چې هغه هم شروع شوی ده. دوستان لګیا دي په ځان رجستر کوي او د وینې اهدا لپاره. نو نننۍ ناسته، نننۍ غونډه، نننۍ راټولېدنه خاص د دې لپاره وه چې موږ حداقل په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وکولی شو هیوادوالو ته د خدمت جوګه وګرځو. تاسو یوازې د صحي برخه کې خدمات وړاندې کوئ که نور خدمات هم لري بدون له دې نه چې تاسو نن دغلته د روغتیا د نړیوالې ورځې په پار باندې تاسو دلته مانځغونډه نیولې او د خدمات وړاندې بیرون هم څه خدمات لري د هیوادوالو لپاره؟ او بلې زموږ د صحت نړیواله روغتیا نړیواله ورځ چې موږ لمانځلې ده یا نن ورځ موږ لمانځو، دا زموږ د موخو یا د اهدافو یا د هغه کارونو یوه برخه ده. موږ په راتلونکي کې هم نورې برنامې لرو چې هغه په ټولنیزو برخو کې دي، هغه د ځوانانو د وړتیا لوړونې په برخه کې دي او هغه متفاوت د نورو نه په یو لوی تفاوت موږ د زراعت او مالدارۍ برخه کې ان شاء الله ډیر فوکس د چې کار وکړو. لکه تاسو فکر وکړئ په یو ولایت کې ولسوالۍ کې یو خور یو مور شیدې رااخلي، هغه بازار ته وړي، شاید په بشکه یا په اساتل کې یا په یو بل ډول دا بازار ته وړي په لیټر باندې خرڅوي. نو موږ دا پلان لرو چې د دوی لپاره په وخت مهاله کې د پاستوریزې سیستم ورته جوړ کړو چې دوی ښایسته پکینګ ورکړي او صحي هم وي او بازار ته وړاندې کړي. یو به دا وي چې هغه خدمات به صحي وي چې دوی وړاندې کوي، دویم د دوی د اقتصاد، د ژوند د توپیر او د تغییر دلیل به وګرځي. نو همدا شان د ورزش او سپورت په برخه کې انکشافي برنامې او پروګرامونه لرو چې ان شاء الله په وخت مهاله کې به هغه د بنسټ د افتتاح نه وروسته موږ تطبیق کړو. ډاکټر صاحب محترم، د یو اجرایي رئیس په توګه باندې دغه خدمات تاسو څونه مؤثر ګڼئ؟ دلته به د اجرایه رئیس وظیفه او مکلفیت څنګه ته پرېږدم، د یو افغان او د یو افغان وګړي په حیث زه دا ځان ته ویاړ ګڼم چې په داسې یو محیط کې، په داسې یو دفتر کې، په داسې یو بنسټ کې زه کار کوم چې هغه په رښتینې ډول غواړي په مختلفو برخو کې، که هغه صحي وي، که هغه ټولنیزې وي، که هغه روزنیزې وي، دوی فعالیت ولري، همکاري ولري او د دې ترڅنګ هغه برنامې چې اوږدمهاله دي او د یو فامیل یا یوې کورنۍ د راتلونکي د بدلولو سبب ګرځي، هغې کې زه مل یم، زه ورسره یم، زه د ټیم په صفت کار ورسره کوم. دا ماته د ویاړ ځای ده. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. فقط یوه وروستۍ پوښتنه، هغه هیوادوال چې هغوی توان لري او کولی شي دغه ډول خدمات وړاندې کړي، هغوی ته به مو پیغام څه وي؟ دا نه یوازې چې د بنسټونو د عامه خدماتو ټولنو مسؤلیت او دنده چې دا شان خدمات وړاندې کړي، د دې ترڅنګ دا پر هر هیوادوال باندې فرض ده چې د بل هیوادوال که په
په هر ډول وي لاسنیوي وکولی شي. نو زموږ موخه هم دا ده چې موږ وکولی شو د دې برنامې په ترو یا د دې ناستې په ترو خپلو هیوادوالو ته یا وینه راټولیږي هغوی ته موږ دا وینه اهدا کړو یا هغه درمل چې موږ ورکوو هغه درمل د دوی د روغتیا سبب وګرځي. نو زه داسې نشم ویلی چې مکلفیت ورکم چاته چې توی باید په دې برخو کې کار وکړي، خو موږ دا خپل مکلفیت ګڼو چې مخکې چې ما کومې برخې ذکر کړې په هغې برخه کې موږ خپل فعالیتونه ولرو او هیوادوالو ته خدمات وړاندې. سلامت صاحب، مننه. درنو هیوادوالو، د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عنایت الله خبرې مو واورېدلې. واقعا هم دغه ډول خدمات په هیواد کې وړاندې کول د هیوادوالو لاسنیوی کولی شي او کولی شي هغه ستونزې او مشکلات چې هیوادوال د هیواد په داخل کې لري له هغوی څخه خلاص شي. تاسو تصویر ګور بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو، دلته له ما سره په څنګ کې نعمت الله ولاړ دی. نو دلته د رضاکارانه ډلې غړی دی او له دوی سره به غږیږو. همداشان د دې غرفو په اړه به توضیحات هم ځینې غواړو. السلام علیکم. ستړی مشي. وعلیکم السلام. حیثیت خیر په خیر. راځه دلته به ورشو دغه غرفې کې راته معرفي کړئ. لږ لاره کې وکړئ، بس نه غواړم. مهرباني. دې خوا راځئ دغه کومه برخه د فعلا چې دلته ګورو د سترګو برخه ده. د سترګو د مرضونو په اړه همداشان د سترګو معاینات دوايي او مکمل د سترګو برانچ ده. یعنی د سترګو مربوط چې هر ډول ناروغي هغه تشخیصیږي او هغه وروسته دوا ورکول کیږي. بل شک او معاینات کیږي او تشخیص کیږي. ډاکټر صاحبان ورته ناست دي او دغه وروسته کومه دوايي هغه د دواخانې نه ورته ورکول کیږي. دلته تاسو دا هم دوا هم مفت دوا هم ورته ورکول کیږي. سمه ور به نور غرفه به هم ګورو. راځي درنو لیدونکو ورزو پورته. اوس په پورته ورشو او دغه نور برخه به هم راته معرفي کړي، ځکه چې اړینه ده چې دلته لمانځ غونډه نیول شوې ده او په لویه کچه باندې هیوادوال نو راغلي دي دلته دوا ورته ورکول کیږي او دا د هیوادوال نورو هیوادوالو لپاره چې هغوی وس لري د هغوی لپاره هم یو ولګو ګرځېدلی چې هغوی هم وکولی شي چې دغه ډول کارونه پر مخ باندې بوزي. دغه نو بیا کومه برخه ده؟ ته د وینې معاینات کیږي او ډاکټر صاحبان ناست یو ټیم ناست مریضان راځي او معاینات کوي. د وینې معاینات کیږي او دغه نو وروسته بیا مثلا نور بخښونه ته معرفي کیږي او دوايي ته ضرورت وي د وینې معاینات په اساس باندې مخته پروسه ځي. ډاکټر صاحب هم غوږی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. ستړی مشه. بخیر صحت ده کړه. ډاکټر صاحب کارونه څنګه روان دي؟ بس ښه روان دي. خدای همت درکړي. تر اوسه پورې څومره معاینه تر سره کړې ده او دلته فکر کوم چې هغه هیوادوال چې د وینې د اهدا لپاره راځي هغه هم دلته راځي مراجعه کوي؟ بله سیوا اوسه پورې 15 نفره ډونرانو موږ هغه کړی دی. هلته روبار زیات دی، وینه ته نه اخیستل کېږي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. الله مو باندې خوشحاله اوسئ. راځه دلته داخل به ورشو. تاسو کتلی شئ درنو لیدونکو چې زموږ هغه هیوادوال چې د وینې د اهدا لپاره راغلي دي دلته وینه ورکوي او په منظم شکل باندې دغه پروسه جریان لري. دا هم زموږ هیوادوال چې په رضاکارانه د ستاسي کارمندان هم دلته وینه ورکوي که یوازې نور هیوادوال چې دلته راغلي دي رضاکار؟ دلته د بنسټ د مشر شروع وسول هغه وینه ورکړله کارمندان دي او جمع ټول هیوادوال دي شروع ده. نو هر څوک وینه ورکوي او د یو ښه پروسه بخي نارمل پروسه روانه ده. هر څوک کولی شي راسي وینه ورکړي تر څو له هیوادوالو سره یو ډول همکاري او همدوستي وکړي. د وینې د توزیع په اړه که راته وایست د وینې اهدا څومره ګټوره ده او څومره په دغه وخت کې چې موږ دغه هیوادوال ګورو دا څومره نورو ته الهام ورکول شي تر څو پورې د نورو هیوادوالو د ژوند په ژغورلو کې مؤثر تمام شي؟ دا چې په وروستیو کې په افغانستان کې طبیعي پیښې زیات شوي دي او جنګ جګړې هم شروع دي نو وینې ته ډېر زیات ضرورت ده. موږ او تاسو که چېرته د وینې بانک ته لاړ شو، شفاخانو ته لاړ شو، نو موږ د مختلف ډول وینو سره ته ضرورت پیدا کوو مختلفو ګروپونو ته. نو دغه یو ښه پروسه ده، یو ښه پروسه
فرصت ته چې زموږ هیوادوال راسي وینه ورکړي تر څو موږ دغه دولتي شبخانو ته او مشخص ډول د وینې بانک ته دوړل کیږي تر څو په هیوادوالو سره موږ د وینې همکاري وکولی سو. یعنې ښه فرصت د ځینې هیوادوال کولی شي دلته نږدې وي تر مازدیګره پورې وخت لري راسي وینه ورکړي او له خپلو هیوادوالو سره همدردي وکړي. یعنې دغه د وینې ورکولو یا د اهدا کولو پروسه تر مازدیګره پورې دی یوازې او تر 4 بجو پورې ادامه پیدا کوي. هر څوک کولی شي راسي 4 بجو پورې. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. الله تعالی دې دغه پروسې نورې هم زیاتې ګورو چې دغه ورور هم وینه ورکوي. له ده سره به هم یو څو خبرې وکړم. کمرمن کلمه سره ملتیا وکړي. السلام علیکم وروره. ښه سلام خیر قراري ده صحت دې ښه ده. زه به تا سره دغلته څنګ کې کښېنم. مهرباني څنګه د زړه ښه کې چې وینه ورکړي؟ بس دا خو د وطنوالو لکه کوم ضرورت چې ده نو باید دا خو که نور چې نسو کوی د اقل د خپله وینه خو ورکو. نو د سره وینه ورکول خو هم ثواب ده هم خرما ده او بل سنت طریقه ده. نو موږ باید حد اقل ډېر نه په 6 میاشتو کې یو وینه ورکو. مونږ چې د ډاکټر صاحبانو نه اورو ویلې وایي چې د وینې ورکول د دې ترڅنګ چې له نورو سره مرسته کیږي هغه انساني او مسلماني مسؤلیت یو سړی ادا کوي ترڅنګ د انسان د صحت لپاره هم ګټور دي. او ډېر ګټور دي ځکه دا وینه چې د په ځای نور منګه چې تازه وینه بیرته لکه وینه ځان پوره کوي هغه په تازه ډول. نو تازه وینه او دلته په څنګ کې وطنوال سره مرسته کیږي. نو د همدې لپاره راغلو چې نن وینه ورکو. تاسو د همدې خیریه بنسټ کارمند یاست که رضاکارانه یاست یا له بل ځای نه راغلي یاست دلته وینه ورکوئ؟ نه له بل ځای نه راغلي دلته وینه ورکوو. څنګه داسې یو انسان ته داسې احساس پیدا کېږي چې زه باید راشم دلته وینه ورکړم؟ دغه احساس له کومه کېږي ستاسو په نظر باندې؟ دا احساس د وضعیت ته چې موږ ګورو ډېر نیازمند خلک دي. اوس داسې خلک موږ لیدلي چې دغه نه امکانات نه لري چې د خپل مریض ته وینه واخلي. نو د دغه لپاره موږ بانک ته وینه ورکړه چې د همدا نورو سره مرسته وشي. ډېر زیاته مننه. الله دې خوشحاله لره. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. درنو لیدونکو دا هم زموږ همغه هیوادوال دي چې دلته راغلي دي تر څو پورې دا غرور هم ځان دپاره تیاره خلته راوړی ده او دلته تکیه وهلې ده او له خیره سره وینه به ورکوي. له ده سره به هم یو دوه خبرې وکړم او بیا به نور خپرونه راونغاړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاس ته راکړه راته. ښې قراري ده. بخیر ورځ مو په خیر ده. شکر تاسو په خیرت ده. مننه. خوشحاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب. مهرباني ډاکټر صاحب. ستا مشق برادر. د ډاکټر صاحب خپل یو واري دغه کار اجرا کی بیا بل خیره سره او بیا بل خیره سره دغه ورور سره غږیږو. څنګه دغه د وینې پروسه کراته وای لومړی وینه معاینه کیږي او کنه تاسو وینه ورکوي او بعد لاغي بیا وینه خو دلته بانک خون چې کوم مسولین دلته راغلي ډاکټر صاحبان هغه شته نو دوی دوړه برنامه لري چاته چې خپل وینې ګروپ معلومي نو هغه خپل ګروپ ورته وایي هغه مطابق اخیستل کیږي او چاته معلوم نه بیا ډاکټر صاحبان شته هغه خپل معاینات کوي چې وینه کې کوم مشکل یا مریض سره کوم مشکل هغه سره نه نو بیا غنه بعد دوی کوي چې وینه ډونیټ کی یعنی د دې ترڅنګ چې وینه ورکول کیږي د وینې ګروپ معلومیږي نور د ناروغي تشخیص هم تر سره کیږي تر څو پورې دغه ستونزه ونه لري هغه تشخیص هم کیږي او هغه سره بیا دوی ستاسو لکاډي کې نمبر 2 سره ډاکټر صاحبانو سره نو بیا دوی چې معاینات کله خلاص شي تاسو ته په ایمیل او په کانټیکټ نمبر سره لکه ټول جزئیات درکې کچیرته مثال تاسو په وجود کې وینه کې کوم مشکلات صحیح هغه دوی تشخیص درته کوي ستاسو په نظر باندې د وینې اهدا څومره اړینه ده په افغانستان کې دا خو مونږ ماشاءالله الحمدلله لکه مونږ خپل صحتمند یو نو دا هیوادوال چې کوم مثال په ترافیکي حوادثو کې یا مثال سیلابونه دي یا زلزلې دي یا نور مشکلات ورته راپېښیږي او وینې ته اړتیا لري نو دا د یو ژوند بخل ده بالکل همداسې ده زه هم چې کله دلته راپورته کېدلم نو ملګري مو کتل زه چې همیشه هیوادوال چې وګورم چې په دغه حالت کې د وینې اهدا کوي ما ته یو ډول احساس پیدا کېږي زموږ کامرمن چې راختلو ما ورته وویل چې زه چې کله دا خلطي دغه د وینې ګورم نو زړه مې غواړي چې زه وینه ورکړم دغه کار څومره الهام بخښونکی د نورو هیوادوالو لپاره دا خو ډیر زیات اغیزه لري اوس دا مثال زمونږ په هیواد کې هر ناروغ ته استعمالېږي دا د سینې کې دا د پښتون لري دا باید پښتون ته ولاګول شي لکه دا یو کوم قوم پرستی سم پرستی یا ژبه پرستی چې کوم په هیواد کې یا ټولنه کې جوړیږي هغه د لپاره د پای ټکی د کېدای شي دا
ان د ټولو هغه هیوادوالو چې دلته په دې وطن کې اوسېږي او په دې خاوره کې اوسېږي د دې په وینه کې څه توپیر نشته دا هم زمونږ یو مشترک ارزښت دی دا یو مشترک ارزښت دی بس دا نشته دا قومیت ځکه دلته چې موږ سره کوم راغلي دي موږ سره خپل ملګري چې کوم شته هغه تاجک هم دی پښتون پکې هم شته لکه د مختلف هغه نه دي قومونه نه دي خدا چې چاته اهدا کېږي هغه هم زمونږ افغاني نو دا ښه دی چې لکه دغه کوم واړه ټکي چې دا وروسته ډېر زیات لویدی شي غټېدی شي او په ټولنه کې لکه ډېر زیات منفي اغېزه جوړوي نو هغه دپاره ښه دی چې لکه موږ دغسې کمپینونه په لار واچو او دکې موږ مرستندوی اوسېږو ډېره زیاته مننه وروسته پیغام در اخلم 2 کلمې ځکه تاسې هم دلته وینه ورکوئ چې څه مشکل خدای نخواسته پیدا نه شي وروستی پیغام به دا وي چې وینه ورکئ او ژوند وژغورئ ډېره زیاته مننه ډېره ښایسته کلمه او ډېره ګلالۍ کلمه ډېره زیاته مننه داسې راکړه الله دې آباد لره درنو لیدونکو دغه زموږ هغه هیوادوال دی چې په خپله خوښه باندې په رضاکارانه ډول باندې راغلي دي او دلته د وینې د اهدا په برخه کې ونډه اخلي درنو لیدونکو زموږ د خبرونو په همدې ځای پای ته رسېږي الله مو مل شه